نو الحمدلله د مسجد د تعمیر لپاره 2,15,000 روپۍ ټوله ډونیشن شوی دي. په دا کې 2,00,000 روپۍ چې دي د الله یو نازولي د بيلجيئم څخه راستولي ولې 15,000 روپۍ بل د الله یو نازولي راستولي ولې دا کوم چا چې دا قرباني ورکړې ده الله دې په دنیا او په عقبه کې شاد کې ځکه دا زموږ دیني فریضه ده چې دا مسجد او خانقاه او مدرسه نه بیا به د اسلام هم د رقم بیا به لکه د ورسو د نور ملکو د بیا په لټنانو کې منځونه کوو حالت ملا په ولا کفریت الله دې ستي قرباني قبول کړي خدای دې په عالی دربار کې درڅ قبول کړي کوم دعا درته وکړو کې نو کو تر قیامت ستي صدقه جاریه ده. دا خښته ده یو نمبر خښته ده دی اډر مې ورکړی دی چې 40,000 خښته ده. نو د دا خښتې علاوه د سريا او د سيمنټ ضرورت هم کیسته نو خپل مرسته خامخا وکي چې ترغلي جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګری سوټي مخې ما په سپانځي کې و ویډیو جوړ کړو د مسجد او د مدرسې د تعمیر لپاره. نو الحمدلله د مسجد د تعمیر لپاره 2,15,000 روپۍ ټوله ډونیشن شوی دي. په دا کې 2,00,000 روپۍ چې دي د الله یو نازولي د بيلجيئم څخه راستولي ولې 15,000 روپۍ بل د الله یو نازولي راستولي ولې یو انسان چې کله د دې دنیا څخه سترګې پټې کړي نو د مرګ وروسته په دا دنیا کې چې د بنگلې پرې شي پیسې پرې شي که ګاډیانې پرې شي دا شی هم د لپاره نه ورځي. په هغه دنیا کې د هغه کار په شا ورځي چې د په دا دنیا کې خپلې پیسې یو په مدرسه باندې خرڅ کړي یو د انساني په خدمت باندې خرڅ کړي یو په مسجد باندې خرڅ کړي. دا نن ویډیو د یو مسجد او د مدرسې د تعمیر لپاره د خپل برخه کې واچوي چې هغه دنیا می خښته شي. نو نن د دې روانیو د خښتو بټۍ ته سرانانو ته الته د 2,00,000 روپۍ خښتې اخو د مسجد د تعمیر لپاره نقشه هم د الله یو نازولي د مسجد نقشه د مدرسې نقشه را جوړه کړې ده. داغه بعد انشاالله سيمنټ دي سريا ده دا شان دي. نو په دا کې هم تاسو مرسته کوئ. مولوي صاحب دا دی را سره ناست دی زو سرانان له د خښت لپاره هر رواج د زلالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. ملګرو دا دی فاینلی بټۍ له راورسېدلو دلې به انشاءالله دا خښتې اخو فلحال اډر ورکو بیا به نو په څو ورځو کې بیا تیارېږي بس انشاءالله د روانې میاشتې پر 10 یا 11 باندې د روانې میاشتې 10 یا 11 باندې به دې خښتې تیارې کړي په اډوانس یو پیسې ورکړو او یو نمبر خښته ده صحیح ستا په مینه نظرانه شول ډېر سرو. دغه خښته ده یو نمبر خښته ده دې اډر مې ورکړی دی چې 40,000 خښته ده. نو د دا خښتې علاوه د سريا او د سيمنټ ضرورت هم کیسته نو خپل مرسته خامخا وکي. هر څوک د دې د مسجد تعمیر کې مرسته کول غواړي نو په سکرین باندې وتاسو زما د واتس اپ نمبر زما د جیسکیش اکاونټ نمبر زما د ایزی پیسا اکاونټ نمبر ښکاره کړئ مرسته وکي د الله لپاره چې هغه دنیا می خښته شي او د ځانه د الله نازولي جوړ کړي. د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. دا کوم چا چې دا قرباني ورکړې ده الله دې په دنیا او په عقبه کې شاد کې ځکه دا زموږ دیني فریضه ده چې دا مسجد او خانقاه او مدرسه نه بیا به د اسلام هم د رقم بیا به لکه د ورسو د نور ملکو د بیا په لټنانو کې منځونه کوو حالت ملا په ولا کفریت الله دې ستي قرباني قبول کړي خدای دې په عالی دربار کې درڅ قبول کړي کوم دعا درته وکړو کې نو کو تر قیامت ستي صدقه جاریه ده. یو خښته چې شیر دې په ولا بل کدي جهنم تعالی واچي ځکه د په ورځ د قیامت دا چې مسجدام په جنتو الله ګډي نو دا د الله غیرت نه برداشي چې انسان به هغه چې کم چا مسجد تعمیر کړي هغه دی په جهنم کې سوځل کیږي او الله تعالی دې د مسجد ټوکړه په جنت ګډه کړي دا د الله غیرت نه برداشي. الله دې دنیا او آخرت څنګه سلام. د بوتانو عبادت له دنیا لاړو.